نیکای کارونه زده کړه د خفا شه چې رب درکړي بس د مرګه درې مهاله شه. احمدین طالب ته وی شاعر نه یو خو چې موږ څخه راغلی نو خلک وپېژندل. 1919 کې صوابه ضلع ته راغلی. په صوابه ضلع کې رومبې ټولېري ته راغلی. کونډه کې یو نیم کال تېر کړی. 1933 کې مړ دی او په مردان کې د لال بخاري په مقبره کې خښ دی. وایي که شاعر مساوات وایه داسې چې د زیدي خان نجف خان به ډېر انعام درکړي. د ارې غوندې خویونه که برسېره ځان ته لږه غورځوه او بل ته ډېره. هسې نه چې د ترخص شي ټوله واخلي. د رندې غوندې که خپله برخه ایره او د سولي غوندې غوزار به په سر وخورې. د برمې په شان به ګرځې ګیر چاپېره لکه جرنده چې د بل په خیر کې ګرځي. داسې ته ګرځه تر هر سړي تر خیره. د زرګر ښایست باچا د مرګه تېر کړو. راموسو پسې ښکاریان دي در دوبېره او دا دوکه ده د شیطان چې رب رحیم دی. احمدینه په ګناه نشي تلیره. ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا غزل ما چې چا ووي نو په هغه شخصیت باندې خبره کوم. احمدین طالب په 400 کې په اتمانزو کې په تور ترین کې پیدا شوی او پنجخیل وي. دا ترین او تور ترین دوه نسلونه دي. خو دی په تور ترین کې و په 1850 کې. نو د پلار نوم یې خو معلوم نه دی خو د یو ورور نوم یې کتابونو راغستی دی چې ارشاد دودین مشر ورور او د دې وروارو عبدالرؤف. خو د بده مرغه په دشمنو کې څه کړو نو د هغه خپل کلي نه راوتي او په دغه سوات علاقه کې پاتې کېدل. احمدین طالب په دغه زمانه کې په کوچ کې نوکر و چې کله کلي ته راغی د پوج نه په چوټای نو دغه وروارې مرګ کړو. داوې پر واره او په خپل ورور وه نو هغه هغه زمانه سوات چې کوم دی نو دا غیره وه. نو دې کې چې کوم دی پاتې کېدل نو دی ورپسې هم هلته لاړ او هلته هغوی سره پاتې کېده. خو څه موده پس د انګریزانو پولیسو نیسه جیل ته یې بوته ځکه په هغه څه دعوه توره نه وه. پوځ نه چې کوم دی نو په هغې کې یې بوته او په جیل کې یې بند کړ. ځکه چې په یو چاربیته کې وایي چې نه به دوبار د جیل خانې نه د بیرنګ راشي. نو هغه جیل یې پکې یاد کړی دی چې نه به کاغذ قلم په لاس لیکي اشعار هغسې نه به وي جوش د احمدین طالب خاکسار هغسې نه به دوبار د جیل خانې نه د بیرنګ راشي. نه به ژوندی به نه به بیا د ګل رنګ راشي. نو چې د جیل خانې نه واپس راغی نو بیا هغه سوات ته بیا لاړ او هلته کې زندګي کوله. یو لوی حاکم و یو لوی طبیب و او د ده دا ورور ارشاد چې کوم دا یو لوی حکیم و. احمدین طالب هم یو لوی کیمیاګر و. خو هلته په دغه سوات علاقه کې یو خان تېر شوی دی چې په اشعارو کې ورته ډېر لوی صفت کړی دی احمدین طالب او د هغه نوم شیر افضل خان او ډېر سخي ځوان تېر شوی دی. بریدخیل ورته وایي په هغې کې تېر شوی دی. هغه یو مصره شایع کړې وه چې د دوشنبې سبا صادق شو که دې سره بله مصره چا ولیکله نو 1000 روپۍ به ورکوم او دوستانه به ورسره کوم ځکه چې غټو خلکو سره هغه چا دوستانې کولی شي. نو هغه وایي چې یاره زه به ورسره ملګرتیا هم کوم او 1000 روپۍ به هم ورکوم. شیر افضل خان وایي که دې مصرې سره یې بله مصره ولیکله ویې ویل د دنیا شاعران به راتلل او سامع به یې نه ویل. احمدین طالب چې خبر شو بره دنګرام ورته وایي بریدخیل هغې ته لاړ او شیر افضل خان ډیرې ته وی چې هلته یې نوکران وي خان خو به راشي وایه مقصد دې څه دی؟ یاره دا مصره برابرومه. نو هغه ورته وایي چې د دنیا خلک راغلي دي خو دا مصرې برابر کړې نه ده. هغه ورته وایي خان ته اواز وکړئ چې راشي نو ګپ ورسره ولګوم. هغه چې راغی د بل سره یې ګپ کېده. احمدین طالب یې هغه ورته وایي داسې ډېر شاعران راغلي دي خو دا شی ټینګ کړی نه دی یو بل یې پېژندل نه. نو هغه ورته وایي دا خو زمونږ کلي کې ښځو له دا شی ورځي
احمدین ورته وایي چې دا خو دومره ګران شعر نه دی څنګه دا ټپره وایي چې د دوشنبې سبا صادق شو پاک رسول مقبول د موره پیدا شو نه دا ټپره وي هغه په لاس واچو راچوخته کې ځان سره وی 1000 روپۍ ورته وایي نه 1000 روپۍ د نه نالم په 1000 روپۍ هغه زمانه کې ورک کېده وایي دوستانه به راسره کې هغه ورته صحیح ده دی به تا هغه څخه به ته راته ډېرو چاربیتو کې چې کوم نه نو نه رسېږي خان شیر عبدالخان ته د چملې نواب صله راکوي مدام په جام د سپینې خولې شراب داسې په ډېرو چاربیتو غزلو کې نومونه دي کا ظالم نو خلاصېږي نه بالله شی بیا ډېره دوستانه وه یو ورځ نه یو ورځ احمدین طالب ته وی شاعر نه خو چې موږ څخه راغلی نو خلک وپېژندي هغه ورته وی او که نه وی چې زما په کتاب کې رالم در قیامته به ژوندی وي خان شیر عبدالخان ته وی هغه ځان سره راچوخ که هغه وایي چې ما وایي چې ته راټکې ووایي داسې که نه دی د سوات نه صوابای ضلع ته چې راته نو 1919 کې صوابای ضلع ته راغلی دی او په صوابای ضلع کې لومبۍ ټوډیري ته راغلی دی په ټوډیري کې یو کال تېر کړی دی هلته کشمیریانو سره دوستانه وه بسویلی او کشمیری او په چاربیته کې هم یاد کړی دی هغه سره دوستانه وه بیا د هغې نه پس راغی دغه ته کونډې ته کونډه کې یو نیم کال تېر کړی دی هلته کې خویداد یو سړی و ملک خویداد چې هغه سره یې ګپ شپ و خو دغه زمانه کې یو شعر ویلی دی چې نجف خان که لوی رئیس ته باخیل دی خو په مثل د ملک خویداد به نه شي خو نجف خان بابا هغه زمانه کې لیدلی نه و نوم یې ولې اورېدلی و خو لیدلی یې نه و کونډه کې پاتې کېده نو خویداد بابا یې لیدلی و هغه سره یې شپې ورځې تېرولې نو هغه ته د سخاوت خبره ډېر خلک دا وایي چې دا د کونډې خویداد نه و دا د ډوډیر خویداد و مونږه دا خبره کوو چې د ډوډیر خویداد لوی سړی تېر شوی دی هغه وړوکی سخي نه و د ډوډیر خویداد ډېر لوی سخي تېر شوی دی خو دغه زمانه کې ډوډیر وړوکی کلی او خویداد بابا دوره دغه نه و ځکه چې خویداد بابا په 1890 کې پیدا شو د احمدین طالب په دور کې دی دا لږ و نو دوره مشهور نه و د کونډې خویداد یاد کړی دی په خپل شعر کې بیا چې کله زیدې ته راغی نو 9 کاله یا 12 کاله په زیده کې تېر کړي دي د زیدې د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله و د نجف خان بابا ډېر صفت یې کړی ډېر وایي که شاعر مساوات وایه داسې چې د زیدې خان نجف خان به ډېر انعام درکړي نجف خان یې په ډېرو څیزونو کې یاد کړی دی نو بیا زیده کې ډېر خوشحاله و نجف خان بابا سره دیره و او بیا چې کله دلته راغی نو صحبت سره دوستانه شروع کړه د پښتو اوچت مجلسي چې کوم و دا صحبت په مرغوس کې پاتې کېده د نعمت زی او د پښتو په ادب کې د صحبت نه لومړی ګلوکار په دې سیمه مخکې نه دی تېر شوی د هغه نه ښه نه ترې وروسته تېر شوی دی هغه وخت دور کې صحبت ډېر مشهور ځکه چې هغه خپله وایي چې د بې علمه مجلسیانو ته حیران یم د بې پیره مجلسیانو ته حیران یم بې تعلیمه زور کوي چې صحبت یې شو نو صحبت یې ډېر 20 کاله ولا خدمت هم کړو دغه کې وایي چې یا چې زه احمدین ځکه ډېر رضا یم یا مې 20 کاله صحبت کړی خدمت دی نو صحبت یې یاد کړی دی خو په دې زیده کې دي چې پاتې کېده د دې کلي هر وګړی ښه یاد کړی دی ځکه وایي چې احمدینه چې غرض مطلب دې نه کړي خصوصا که د زیدي شموي وینه که د زیدي هم راښه خلک شي خصوصا خصوصي لکه موږ مېمانې خصوصي لکه یو خاص سړی وایي که ستا غرض مطلب نه کوي که د زیدي هم راښه خلک شي نو مې وایي چې کوم نه پروا مه کوه مې وینه بیا زه تا ته دا وایم چې په زیده کې 12 کاله تېر بیا د زیدې د دغه نه چې کوم دی نو ویسا ته تللی و هلته یې څه موده تېره کړې ده په صحبت یې په ویسا کې و نو هلته په یو چاربیته کې یاد کړی دی د ویسا یو خان دغه یې نوم و د ابراهیم خان نو یو چاربیته یې جوړه کړه چې پټه پر ژوند ستا د عشق باغچه نهاله کړله خو بېلتون مې زړونه نهال شوې باغچه بیا نړوي صحبت پسې ګرځېده صحبت یې نه مونده نو چې ویسا ته لاړ نو هلته کې ومونده هلته یو ابراهیم خان یو خان لوی خان
هغه ورته وایي چېرته ځې سړي موږ سره شپې ورځې تېرې کړې اخري دې چارپې ته کې وایي خان ابراهیم خان مې مېلمستیا اوږده د کاله کړله وایي پټه په زړه مې ستا دېش باغچه نه واله کړله وایي صوبه ته ځم د دیدن وي به مولا مړوي بېلتون مې زړه نه حل شي باغچه بیا نړوي یو ابراهیم خان چې و دا رجانډو پوکو هغه یې یاد کړی وضاحت ځکه کوم که خبره کوي چې د ابراهیم خان غلط یاد کړی نو هغه د میرزمان خان پلار د جانډو بوکو او دا اوس چې کوم دی نو یو نصیب یې مخو کې ومي هغه ډېر خدایي سړی و هغه ډېرې صحیح فیصلې کولې نو هغه یو چارپې ته کې دی وایي چې راځه که پوهې په میزان د شعر واوروه ماته لږ بیان د شعر نو وایي منصف پکوي ابراهیم خان د شعر چې په بوکو کې وینم کان د شعر منصفانه ویل بکري خو دا وي که د نغمې پودلري شی دا وي چې احمدین طالب مجلس وي آغاز د شاعرات په مقراض اوس کې غماز نو تخته شاعر ستا خراب شه طبق چې مې راستا دي کتاب شه سبق وایي دا منصفي زما علم نه مني د احمدین طالب رقم نه مني څو به په ترخ کې پردی مال نیسي مخته سنګزد بنو د شاعر نیسي دا چاربې ته کې یاد کړی لکه د زیدي ډېر زیات تعریف کړی بیا دی چې کوم دی نو صحبت مردان ته ته نو په مردان کې هغه سزان سره بوتو او بیا دی بوډا شو بیمار پنځه شپږ کاله بیمار په مردان کې پروت صحبت وایي چې ما به استاد له یو ښکلی غوندې شعر راغی او سیو یا خټکی نو په هغې باندې به یې شعر ولیکه د دنیا په مخه چې مضبوطه کاپیه را نو دا د احمدین طالب ده شاعران ما د امیر کروړ نه تر دې دمه د رحمت شاه سایله پورې کتلي دي چې مضبوطه کاپیه او ګرانه کاپیه لکه هغه وایي چې هغه یو غزل کې وایي چې بېلتون سپایانو ګرانه تاراج راج هېڅ شی نشته چې رشوت غماز له ورکړم سر او مال مې که د وصل بدې باج ګرانه برغه کاپیه را او وایي اداري چغې وباسم څوک یې نه اوري یاره پرېږدې زما د رنځ علاج نو خبره ده به زما احمدین واخلي چې زرغون مې په لرمون شي د ساج ګرانه کاپیه کې شی جوړ کړی دی داسې چاربې دي چې کوم دی نو وایي چې چغې د ظلمت کې خورې شوي تر چلاس دي چلاس یې پکې یاد کړی دی ځکه چې کاپیه کې راوړی دی نو چلاس بره یو کلی دی په دې بره شمالیاتو کې نو داسې ګرانې کاپیې لګولي لکه یو چاربې ته کې وایي چې وایي چې مې لیدلی ستا رخسار دی تمامي عمر مې په دار دی چغې وهم لکه دولابو په مخ مې زیوخ کې سیلابو نو داسې چاربې دي چې کوم دی نو دنیایي دي صحبت چې یو ریکارډ ووایي چې په سپینه کوکه یې پراته نتکۍ د سرو ده د نندارو ده دا 1935 کې ووایي نو احمدین طالب بیا مړ و په 1942 کې د پشکال په ادرو په ورځو کې مړ دی او دی وجل شوی نو بره د بالخانې نه راغورځېدلی و دی وجل شوی ولې و چې د دا صحبت وجل شوی ولې و چې دی په دې وجل شوی و چې ده ووایي چې دغه دی دا نالت د خدای ولیږي په بازار د چکلې چې دا یې ووایي نو ورپسې غواګانو خطر او بره یې ووجه صحبت نو دی راوغورځو خو احمدین طالب په دغه زمانه کې نو مړو دی په 1933 کې مړ دی او د 33 اخر ته 34 شروع کېده دسمبر اخر کې مړ دی او په مردان کې د لال بخاري په مقبره کې ښخ دی چا ولا قبر هم جوړ کړی دی وروستو صحبت د احمدین طالب کلام چې کوم څو هغه سره و یو کافي چې کومه ده نو په کونډه کې قاضي سره وه قاضي یو سړی و نو اتم خان استاد یې ورکړی وه د پښتو ژبې مجلسي و نو هغه چې کور باندې اور ولګېد نو هغه کافي وسوځېده نو دا چاربېتې ماربېتې ما ته چې کومې یادې دي نو هغه د احمدین په دې دیوان کې ډېرې نشتې لکه که تاسو دا ووایي چې رڼا د شمې سپینه شوه نږدې وخته سهار دی بلبل به ګل لپاسي اشک پورو کاغذ دی په تندي ټپولو سر دی چې اوښې په مخ ساسي دام چې کوم دی د احمدین طالب چاربېته راو په دیوان کې نشته نه په کلیاتو کې شته یا دا وایي چې چک دی لګولی دی زما په ننګي باندې او کور به دې تاله کړمه سبا به پیرکي باندې داسې نورې ډېرې دي نو دا به داسې غزل هم داسې شته چې د تهمت په غونډو ګیر چاپېر کې شته شم دا یا نه کله زه چاته کتی شم نو دا داسې په دیوان کې نشته داسې چې مې ولیږه اشنا نه نن د حال خط پستنه ترې رانغې پوره کال خط پس د کاله خط چې را بیرون شل یار لیکلي و بېره پاسه د زوال خط
دلربا ته په وشي کې به وشه معشوقې کله قبلې دی یاد سوال خط نو دا سيزونه په ډیر نشته دا ما پیدا کړی دي دا سره مشران نه لیکلي دي په خالي مشرانو ته یاد دي نو په 1933 کې وفات شوی دی او داغه یو دوه شعرونه وامه هغه دا خبره ختموم صحبت ور ډیر خدمت کړی او کله چې د احمدین طالب کلام غوي نو دغه صحبت سره د غټو غټو خانانو لکه د سوات والی صاحب شو یا چې کوم د ابراهیم خان بابا شو نجف خان شو یا د افغانستان چې کوم دی نو گورنر اشم خان شو دا ټول صحبت باندې مهم بدیو چې د احمدین کلام به وي د احمدین کلام زموږ د زیدي وړو ته یاد دی دا زموږ ملګری موږ سره ناست دی ناصر خان مونږ د یو ځای ګپ شپ دی نو چې کله زه چېرته ماسخوتن راشم نو وایي چې تر احمدین یو چاربي ته خو ووایه دی به هم ډېر زیات مین دی زمونږ دا کلی نه چې دا صوابی زلم په هغه ډېره زیاته مینه ده د هغه په شعرونو او خلک یې یاره که څو کال پړي نو زمونږ یو بل ملګری دلته راځي شیرین نوم یې هغه موږ سره به کله کله دا وایي چې یاره ته دا چاربي ته مونږ ته ووایه دا مین دي په ډېر زیات خلک نو خبره دا کومه چې دا زمونږ مشران دي او تیر شوي دي د وزرو کې به دا کلامونه ویله کېدل زمونږ د دې کلي یو خان او مجلسي ګل محمد کاکا نایاب څیزونه به یې د هغه وي صحبت ویلي دي ځکه راته ووامه نو بحث پې ختمېږي نه 15 ګنټې به پې بحث وکړم ورځو باندې به بحث وکړم خو د هغه کلام به ختم نه شي او زما خپل هم لکه ډېر زیات وخت دی ټول شاعران مې د امیرکور نه والې تر دې دمه تر ساحل صاحب پورې خو نه هغه باندې به دې ویلم چې د دې علاقې د دې دغه عکاسي کړې ده په دې خپلو څیزونو کې او یو شعر باندې دا ختمومه د نیکۍ کارونه زده کړه د خفا شه چې رب درکړي پس د مرګه درې مهاشه